نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکي له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د 11 ټولګي جغرافیه مضمون 18 لوست ده. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ لوست تاسو د 11 ټولګي جغرافیه مضمون 18 لوست دی، نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به د تېرو ورځې لوستونه له خپلو ځانونو سره تکرار کړي واوسئ او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وي. خو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید د لوست د پیل په شېبو کې له خپلو ځانونو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې لوست په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې 18 لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی، نړیواله سوداګري او د هغې اهمیت. دویم، د صنایعو په پرمختګ کې اغېزمن لاملونه. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او عزتمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست د لومړۍ برخې پر لور باندې. په لوست کې په لومړۍ برخه کې موږ او تاسو د صنایعو په پرمختګ کې اغېزمن لاملونه پېژنو. دا چې موږ او تاسو صنایع وپېژندل، د هغې له کلمې سره اشنا شولو او په دې باندې وپوهېدلو چې صنایع څه ته ویل کېږي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوه شولو چې صنایع په خپله په دوه ډوله سره ده. یو په خپله درنه صنایع ده او بله هم سپکه صنایع ده، چې د سپکو صنایعو ترمنځ او د درنې صنایع ترمنځ توپیرونه موږ او تاسو په تېر لوست کې وپېژندل. خو نن ورځ دلته موږ او تاسو د صنایعو په پرمختګ کې اغېزمن لاملونه پېژنو. هغه لاملونه کوم چې موږ او تاسو سره د صنایعو په پرمختګ کې مستقیما مرسته کوي، تر څو موږ او تاسو وکولی شو خپلو صنایعو ته نور هم پرمختګ ورکړو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو، صنعتي محصولات له بېلابېلو کرنیزو څارویو او له کاني محصولاتو او نورو څخه جوړېږي، کوم چې موږ او تاسو مخکې هم د دې په باره کې معلومات ترلاسه کړي وو. نو موږ ویلی شو چې په دې وروستیو کې د صنعت په ډګر کې ټکنالوژي په پرمختګ کې ګړندی پرمختګ رامنځته راغلی دی، چې د هغه په واسطه سره صنعت نوره هم پراختیا موندلې ده او په مختلفو هېوادونو کې له دې څخه استفاده کېږي. موږ ویلی شو له دې څخه مخکې چې یو فابریکه یا هم یو ځای موږ او تاسو فعاله کوو، نو موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو چې د هغې لپاره یو مناسب موقعیت وټاکو. که چېرې موږ او تاسو ووایو ډېر داسې لاملونه شته چې د صنایعو د رامنځته کېدو او د هغو د پرمختګ باندې اغېزه لري، خو د هغه څخه لومړنی لامل چې دی هغه پخپله دا دی، که چېرې یو شخص غواړي یا هم که چېرې یو سوداګر یو تجار غواړي چې یو فابریکه راوباسي، نو د فابریکې لپاره او کاري ځای یا هم کارخانې دی ځان ته جوړ کړي، دی باید د خپل ځان لپاره هغه لاملونه په پام کې ونیسي کوم چې د هغه په واسطه سره د ده کارخانه یا هم د ده فابریکه ښه پرمختګ کولی سي او ښه مخې ته تللی سي، چې د هغو لاملونو له جملو څخه یو لومړی لامل چې دی هغه باید د یو ښه ځار ښه ټاټوبی خپل ځان ته غوره کړي، تر څو د هغه څخه له امله څخه وکولی سي نور هم په دغه سیمه یا هم په دې ښار کې پرمختګ وکړي او خپل صنعتي تولیدات نور هم زیات کړي. نو موږ ویلی شو چې دغه د صنایعو د رامنځته کېدو او پراختیا اغېزمن لاملونو له جملو څخه چې دي هغه په خپله دوه ډوله لاملونه دي، چې یو یې طبیعي لاملونه دي او بل یې بشري لاملونه. طبیعي لاملونو کې کوم لاملونه شامل دي؟ طبیعي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه لومړني مواد یا هم لومړني توکي دي کوم چې د هغوی څخه دی صنایع یا هم راتلونکي تولیدات جوړوي. دویم انرژي ده، هغه انرژي که چېرې حرارتي انرژي واوسېږي، که چېرې برېښناییزه انرژي واوسېږي یا هم هستوي انرژي واوسېږي، باید انرژي موجوده وي. دریم هم ځمکه ده، یعنې د ځمکې موقعیت دی په کومه ځای کې چې دا فابریکه جوړېږي. دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو هغه پخپله د بشري ځواک برخه ده، چې انسان چې هغه شخص چې سوداګري کوي یا هم خپلې سوداګرۍ ته پراختیا ورکوي، هغه شخص باید ځینې لاملونه په نظر کې ونیسي چې د هغو له جملو څخه پخپله لومړنی د کار ځواک دی. دغه بشري ځواک چې دی دا پخپله بشري ځواک یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوم چې زموږ او ستاسو په صنعت په پرمختګ کې همکاري کوي. نو د دغه په بشري ځواک کې لومړنی چې دی هغه پخپله د کار ځواک دی. دومه پانګه اچونه ده، یعنې دغه شخص چې کوم تولیدات یا هم کوم توکي جوړوي، دی باید له خپله ځانه سره
ډیره زیاته پانګه اچونه ولري. دریمه برخه چې د په بشري ځواک کې په خپل د پلور بازار دی، یعنی هغه مارکیټ دی چې دی باید د دې لپاره مارکیټینګ برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې دغه کوم صنعت چې دی لري، دغه پروژه چې لري، تر نورو پورې ورسوي. او اخیرنی هم په خپل لیږد او رالیږد دی، یعنی حمل او نقل. د دې لپاره دی باید ښه نقلیه وسایل ولري تر څو وکولی شي چې حمل او نقل سرته ورسوي. کوم کسان چې کوم صنعتي توکي ځینې غواړي، هغه صنعتي توکي په وخت باندې د هغوی تر ځایه پورې ورته ورسوي. نو موږ ویلی شو چې د صنایعو په رامنځته کولو کې د هغوی راتلونکي پرمختیایي لپاره موږ او تاسو ته لومړني توکي له لوړ ارزښت لرونکو توکو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوم چې زموږ او ستاسو صنعت هم نور ورباندې پرمختیا کوي. دوم قدم کې موږ او تاسو په طبیعي لاملونو کې چې لوستلي وه، هغه په خپله انرژي، چې انرژي هم په خپله د یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې انرژي یوازینۍ هغه وسیله ده چې پخوا به یو شمېر صنعتي مساوات به د هغو په ځایونو کې جوړېدل چې هلته به د ډبرو سکاره یا هم روانې اوبه موجودې وې، چې د هغو په واسطه سره به دوی خپل صنعت ته پرمختیا ورکول. او په عین حالت کې بیا ځمکه هم د یو صنعتي کارځای د جوړولو لپاره ځمکه باید موږ او تاسو برابره کړو، چې لومړنۍ فابریکه باید معمولا په کوچنیو ټوټو او وړو ځمکو کې جوړ سي، او بیا وروسته باید د فابریکې ته نور هم پراختیا ورکول سي تر څو موږ وکولی شو خپل سوداګري یا هم تجارت نور هم بشپړ کړو. په دویمه برخه کې خو موږ او تاسو ټوله وپوهېدلو چې هغه په خپله بشري لاملونه وه، چې د بشري لاملونو له جملو څخه لومړنی په خپله کاري ځواک و، چې کاري ځواک دغه خبره موږ او تاسو ته معلومداره ده چې کاري ځواک د صنعت د رامنځته کېدو، ځای غوره کولو او پرمختیا لپاره مهم عامل دی، چې له دوو خواوو، یعنې د کمیت د کارګرانو شمېر او کیفیت، مهارت او تخصیص له پلوه څخه ارزښت لري، چې پخوا به د کارګرانو شمېر ډېر ارزښت درلوده، خو نن ورځ بیا د صنعت په ماشین کولو سره د کارګرانو ته اړتیا ورځ په ورځ باندې کمیږي، ځکه ماشیني توکي زیات شوي دي، ټکنالوژي زیاته شوې ده، خو د هغو مهارت او تخصص لوړ ارزښت لري. بله چې و په خپله پانګه و، چې په خپله یو شخص یو فابریکه پرانیزي، باید هغه زیاته پانګه ورته ولري، یعنې شتمني یې باید زیاته واوسېږي، چې د یو صنعتي کارځای لپاره د ځمکې د اخیستلو، د ماشینونو، لومړنیو توکو او کارګرانو د حق د طرحې او نور لګښتونو د پوره کولو په خاطر باندې باید پوره پیسې هغه شخص ولري تر څو وکولی شي دغه ټول لګښتونه پوره کړي. او همچنان په عین حالت کې باید د خرڅلاو بازار ولري، چې دغه تولیدي توکي د پلور لپاره یو له مهمو لاملونو له جملو څخه شمیرل کېږي، کوم چې د صنایعو په پرمختګ کې لوړ ارزښت لري. بېلابېلې سیمې باید د ګټې د اندازې، د مالونو د بیې د خرڅولو اندازه او د اجناسو او مالونو د اړتیا له مخې څخه په مختلفو سیمو کې باید دغو اجناسو ته مارکیټینګ سرته ورسول سي، او همچنان حمل نقل یا هم لیږد او رالیږد، یعنې د صنعتي توکو لیږد او رالیږد د مؤسسو د لومړنیو اړتیاوو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې دوی باید د خپلو توکو لپاره ډاډمنه واوسېږي او د هغوی لپاره ښه محصولاتي لارې چارې برابرې کړي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، دا و کوم چې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د صنایعو په پرمختګ باندې اغېزمن لاملونه وپېژندل او د هغه په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. که چیرې په راتلونکي وختونو کې موږ او تاسو صنایع توکي کې پرمختګ غواړو، نو موږ او تاسو باید له دغو اغېزمنو لاملونو څخه استفاده باندې خپل تجارت ته پرمختګ ورکړو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو نړیواله سوداګري او د هغې اهمیت وپېژنو، یعنې په نړیواله سطح باندې تجارت کول او د هغې د اهمیت سره به موږ او تاسو اشنا سو. لومړنی موږ او تاسو سوداګري پېژنو، چې سوداګري څه ته ویل کېږي. موږ او تاسو ویلی سو چې سوداګري د اجناسو تبادله کول دي، یعنې د اجناسو، یعنې هغه توکي کوم چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، د هغو اجناسو تبادله کول یا هم راکړه ورکړه چې د دوو لورو ترمنځ سرته رسول کېږي، دا په خپله سوداګري ورته ویل کېږي. هغه دوه لوري که چیرې وګړي واوسېږي، دغه کوم خلک چې دي دغه تبادله سرته رسوي، د وګړو ترمنځ ده، د ډلو ترمنځ ده، د هېوادونو ترمنځ سره دغه تبادله سرته رسول کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د سوداګري یا هم د تجارت نوم ورکړی دی. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې دی یا هم دغه فعالیت چې دی،
یو شمېر زیاتو هیوادونو کې په معموله توګه سره په پیسو باندې سرته رسول کېږي چې په عمومي توګه سره په ټوله نړۍ کې 4 ټکي سوداګري او مالونو د لیږد او رالېږد په برخه کې مهمو ټکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغو له جملو څخه په خپله لومړی په نړۍ کې د ځمکنیو توکو ویش دی، دویم نږدېوالی دی، دریم د لاسرسي وړتیا ده، څلورم د پرمختیا د کچې درجه ده. دا هغه 4 مهم ټکي دي کوم چې په ټوله نړۍ کې د سوداګري د مالونو د لیږد په برخه کې مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو په نړۍ کې د ځمکنیو توکو ویش دی د یو شمېر هیوادونو لکه جاپان یا هم ځمکني توکو ډېر لږ لري چې نو دوی باید په هغه نړۍ کې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي او دغه یو له مهمو پاینټونو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم چې دی درنو زده کوونکو هغه په خپله نږدېوالی دی چې ښه مثال یې موږ او تاسو د افغانستان د سوداګري زیاتره له نږدې او ګاونډیو هیوادونو سره ورکولی سو چې کومو هیوادونو سره چې نږدې رابطه ولري موږ او تاسو کولی سو چې د هغو هیوادونو سره ښه سوداګري اړیکه جوړه کړو او مالونو صادرات او واردات سرته ورسوو. په عین حال کې دریم پاینټ چې دی یا هم دریم مهم اغیزمن عامل چې دی هغه په خپله د لاسرسي وړتیا ده چې ښې او غوړې لارې په لویو سیمو باندې لاسرسي اسانه کوي. ښه بېلګه یا هم ښه مثال چې موږ او تاسو ورکولی سو د انګلستان او فرانسې ترمنځ تر اوبو لاندې د تونل جوړول وروسته کله چې دغه تونل په 1995 میلادي کال څخه وروسته د سوداګري د اجناسو د لیږدولو لپاره چمتو سو نو لا یې هم دې پراختیا پیدا کړله او لا هم سوداګري یې پرمختګ وکړه. څلورم لامل چې دی هغه په خپله د پرمختیا د کچې درجه ده، یعنې د سوداګري اجناسو ډېره زیاته راکړه ورکړه د پرمختللو هیوادونو ترمنځ ترسره کېږي چې د دغو هیوادونو په راکړه ورکړه کې نور هم پراختیا راوړي. یعنې هغه اجناس او مالونه چې د نړۍ په سوداګري کې مهم دي معمولا 3 ډوله دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی په خپله ځمکني توکي دي. یعنې ځمکني توکي دا هغه ډول محصولات دي چې له صنعتي شوي نه وي، یعنې صنعتي شوي نه وي، د هغوی څخه د تولید بڼې ته یې تغییر نه وي ورکول شوي او خام توکي هم ورته ویل کېږي لکه مالوچه چې موږ او تاسو معمولا یې پېژنو. دویم لامل چې دی درنو زده کوونکو نیم صنعتي شوي توکي دي چې هغه ځمکني توکي دي چې په هغو باندې کار شوی وي او بڼې او څرګندوالي کې بدلون موندلی وي لکه رخت او مالوچې څخه چې جوړ شوی دی په خپله. دریم هغه وروستنی محصول چې دی هغه په خپله وروستني محصولات ته ویل کېږي، یعنې هغه مواد یا هغه محصولات چې ټول صنعتي او تولیدي پړاوونه یې تېر کړي واوسېږي لکه د هغه دستمالونو او جامو جوړول له ټوکرانو څخه کوم چې موږ او تاسو د دستمالونو یا هم جامې جوړوو د ټوکرانو څخه چې موږ ویلی سو چې له دې امله څخه په 20مه پېړۍ کې د اجناسو او محصولاتو لیږد په پخواني په پرتله باندې ډېر ارزانه او اسانه سوی دی چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ترمنځ سوداګري سرته رسول کېږي او زیات ارزښت لري چې په دې کچه سره یې زیات نړیوال کېده یا هم ګلوبلایزیشن هم مهم شکلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لا یې هم پرمختګ پیدا کړی دی او یو صنعتي هېواد کولی سي چې د سوداګري په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. نو ویلی سو چې نړیوال کېدل یا هم ګلوبلایزیشن چې دی په خپله د نړۍ د سوداګري د پرمختیا او همدارنګه د اسیا څخه د اروپا خواته د لیږد او ترانسپورټ د زیاتېدو لامل سوی دی چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ سوداګري ډېره فعاله شوې ده. په تېره بیا د اسیا په لویدیځو کې د نړۍ ترمنځ سوداګري ډېره پرمختللې ده چې اوس هم په دغه سوداګري کې ستر فعالیتونه سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو د یو انسان په ژوند کې سوداګري یا هم تجارت کول یو له مهمو پړاوونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې انسان کولی سي په اسانۍ کې سره خپلې ورځنیزې، ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د لوست په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده کوم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال نړیواله سوداګري او د هغې اهمیت څه شی دی. دویم سوال د صنایعو په پرمختګ کې اغېزمن عاملونه تشریح کړي. نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.